تاسې څنګه کولی شئ چې خپل دماغ او حافظه قوي او زیرخه کړئ؟ د دې باوجود څنګه کولی شئ چې دماغ او حافظه مو د کمزوري څخه وساتئ؟ د لرې سره پاتې شئ. که چیرې تاسې شپږ مهم ټکو ته پاملرنه وکړئ او په خپل روزمره ژوند کې ځان ورڅخه وساتئ، نو نه دا چې ستاسې حافظه به د کمزوري څخه وساتل شي، بلکې ستاسې حافظه به نور هم قوت پیدا کړي. د انسان دماغ په عمده ډول د شپږو حالتونو کې د مشکل سره مخامخ کېږي. لومړی، کله چې تاسې په دوامداره ډول سره بدخوابي کوئ. دغه دوامداره بدخوابي کولی شي چې ستاسې د دماغ نورمال وظایف خراب کړي، کولی شي چې ستاسې تمرکز او فوکس خراب کړي، او کولی شي چې ستاسې حافظه او میموري خراب کړي. که چیرې تاسو په دوامداره شکل سره د بدخوابۍ سره مخامخ کېږئ، دغه مشکلات تاسو ته پیدا کېږي. خلاصه دا چې بدخوابي دماغ ته تاوان رسوي او د دماغ د روغتیا او سالمې وظیفې ترسره کولو لپاره په 4 ساعتونو کې 7 ساعته خوب ضروري ده، ترڅو ستاسې دماغ په صحیح شکل سره وظیفه ترسره کړي. دوهم، کله چې تاسې منفي فکر کوئ، منفي فکر، منفي ذهنیت او منفي خبرې دا ټول ستاسې پر دماغ د منفي تاثیر لرلو باوجوده ستاسې شخصیت هم منفي جوړوي او پر حافظه مو بد تاثیر اچوي. دریم، ځای پر ځای ناسته او یا هم د فزیکي فعالیت نه لرل. ځای پر ځای ناسته د اشخاصو د دماغ د تخریبونکو ناروغیو د رامنځته کېدلو خطر نور هم زیاتوي. برعکس، منظم فعالیت د دماغ د روغتیا لپاره ګټه لري او د اشخاصو حافظه نور هم قوي کېږي. څلورم، غیر صحي غذایي رژیم غوره کول. هغه غذایي رژیم چې غیر صحي شحم ولري، په زیات انداز سره بوره او خواږه ولري، دغه خواړه کولی شي چې پر دماغ منفي تاثیر ولري او ستاسې دماغ او حافظه زیانمنه کړي. خلاصه دا چې تاسې د خپل دماغ د روغتیا لپاره باید داسې غذایي رژیم غوره کړئ چې پکښې سبزیجات او میوه‌جات شامل وي، ترڅو ستاسې دماغ ته په کافي اندازه سره ضرورت وړ مواد ورسیږي، کوم چې ستاسې دماغ ورته ضرورت لري. پنځم، دوامداره تشویش کول. که چیرې یو کس په دوامدار شکل سره تشویش سره مخامخ وي، نو په دماغ کې د هایپوکامپس په نوم ساحې وظیفه خرابېږي، چې په دماغ کې دغه ساحه د حافظې او د زده کړې لپاره ډېره مهمه ده. خلاصه دا چې تاسې کولی شئ چې په تفریح کولو او ورزش کولو سره خپل تشویش د منځه څخه یوسئ. شپږم، مواد مخدر. په زیات اندازه سره د سګرېټ، چلم، نسوارو او الکولو استعمال د معتاد شخص د دماغ پر حجراتو او وظایفو فوق‌العاده تخریبي تاثیر لري، چې شخص د مخدره موادو معتاد کوي، د دماغ نورمال وظایف خرابوي او هم کس په دماغي بې نظمۍ باندې اخته کېږي. خلاصه دا چې که تاسې وغواړئ چې صحتمند دماغ او حافظه ولرئ، نو د مخدره مواد څخه مطلق استفاده مه کوئ. که چیرې تاسې د یادو عادتونو څخه ځان وساتئ او برعکس یې په مقابل کې روغتیایي سپارښتنې عملي کړئ، نو ستاسې حافظه به د کمزوري څخه ساتل شوې وي او دې باوجوده به مو دماغ او حافظې نور هم زیات قوت پیدا کړی وي. مننه کوم چې زموږ طبي سپارښتنې تعقیبوئ، نظرونه سره شریک کړئ او زموږ طبي سپارښتنې د خپلو دوستانو سره شریک کړئ.